نن درته د یوې بوډۍ مور په اړه په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. وایي چې د سرشمېرنې یو کارکوونکي د سرشمېرنې په خاطر د یو کور دروازه وټکوله. زړه ښځه دروازه خلاصه کړه. کارمن پوښتنه وکړه: مورجانې، په دې کور کې څو کسان یاست؟ زړې ښځې د کوڅې آخر سر ته وکتل او په ژړندونکې لهجه یې وویل: کولی شئ چې سبا ته راشئ او سرشمېرنه وکړئ. د سرشمېرنې کارکوونکي وویل: مورجانې، څه فرق کوي، نن یا سبا؟ زړې ښځې وویل: مامور صاحب، زوی لرم، 20 کاله کېږي مسافرۍ ته تللی. شاید نن یا سبا راشي. که هغه راغی نو بیا 2 کسه یو. د کور تر څیرمه یو دوکاندار وایي: هر کله چې دا مور له کوره د باندې ځي نو د کور کیلي ماته پرېږدي. وایي چې شاید زوی به مې راشي، زه به کور کې نه یم. هغه به ستړی وي، دا کیلي ورته ورکړه تر څو زه راځم، زوی به مې دمه وکړي. نو درنو لیدونکو، د خپلو مورګانو ډیر زیات قدر وکړئ، ځکه چې د مور د پښو لاندې جنت وي.